ایرانی رسنۍ په 1993 کال ټاکنو کې د عبدالله ستر مالی ملاتړ سپاه پاسداران ایران وو. درنو لیدونکو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. مطلب را سره حتما تر اخره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي علامه ووهئ. د ایران رسنۍ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د افغانستان د 1993 کال جمهوریت ریاست ټاکنو کې د عبدالله تر ټولو ستر مالی ملاتړ د ایران سپاه پاسدارانو کړی و. راپور چې د موازي دولت اعلان یا سیاسي انتحار په نوم خپور شوی پکې راغلي قطر کې مذاکرات ځکه وځنډېدل چې اشرف غني وویل هر چا سره واک ویشي او مشارکت ورسره کوي خو د عبدالله په رهبرۍ کومې جهادي ډلې او ټپلې سره نه. د ورځپاڼې په راپور کې راغلي کله چې وروستیو پایلو کې هم اشرف غني ګټونکی اعلان شو نو د ایران سپاه پاسداران د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ټیم ته ویلي چې تاوتریخوالي ته ملا وتړي او په افغانستان کې تاوتریخوالی رامنځته کړي. ورځپاڼې زیاته کړي له دې کبله د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پومپیو 13 میاشت عبدالله ته زنګ وهلی او خبرداری یې ورکړی چې ایراني سپاه پاسداران او د ده ډله دې په ټاکنو کمیسیون کې لاسوهنه بنده کړي. د افغاني اجرایه رئیس مطبوعاتي دفتر بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د ایران دغه رسما لاسوهنه په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه او انتقادات مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. د نورو همدغسې مطالبو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي علامه ووهئ. ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ.